مستری صاحبه څنګه ورور خیر دی حالات ښه دي خیر دی ته کوم ځای زه خو د شریف آباد کې اوسېږم دا ولې خپلې ولې دا خو مې دیاړي کوله او روژه وجود مې ګرم ومېلم هغې سره زما په خوب کې مسله راغله اوس صحیح نشي ګرځېدی څه دړ مړله کوي خو چې ګرځم نو چرن کې ګډ وړې لګي او چې لږ معمولي ګټې سره تیمبک شم نو بیا راغورځېږم ته دې حالات کې مزدوري کوې بس څوک واړه واړه بچي دي کرای کور دی نو څه وکړو کور دې هم نه کرای دی څو بچي دي دوه بچي دي دې کې څو روپۍ ورځ ګټې دې کې 500 پاتې شي 600 پاتې شي نن چار مې مال راوړی د هغې پیسې مې کړي د مزدورۍ مال لاته پروت مزدوري نه را کړې چې پکې ته څو ګټې بیا بځې د خپلې چې نن کوم سودا مې راوړې ده دا 500 روپۍ ګټې راته هغه اوس په ګرځو دی نو پس چې څه ټایمه پورې خرڅ شو نو ځو به یو کار کې چوټي کې چوټي ولې نه کوو د مزدورۍ ته حساب یو او چې مزدوري الله پاک درکړي نو بیا به سیده زه کور ته ځو نو څه به کوو چې څومره مزدوري له درکې رانږدې شه ته وایې چې دې کې ما د 500 پاتې کېږي که نه چې د 500 په ځای د 500 پاتې شي نو بیا دا به ډېره غټه خبره وشي کور کې دا 500 روپۍ به ماشومانو پې ګزاره هم نه کېږي خو زما دا حال دی زه بل څه کار کولی نه شم پوره 6,000 مهرباني الله دې قدر وکړي اوس به څه کوې اوس به کور ته ځو کور ته به ځې کور ته به ځو ماښام دی ماشومانو له به سویسو ماشومان له به څه یوسې سپېشل دوا به تا ته که زموږ ورور د وړو مور دې شته او جی هغې ته به ووایې دا زموږ هم خور ده که نه هغه بیا یو ورور دی مخې له راغلي او جی او یې راته ویې چې دا مالي یوسه واپس او نن چوټي وکړه صحیح دی او ورته دا د ښکلي یخ موسم دی یخه ورځ ده که نه ورته یې سوجي حلوا پخه کړه چای پخه کړه او بچي هم ځان سره کېنوه کور والا هم ځان سره کېنوه او ښه مزېدار حلوا وخوره او بس بړستن واچوه اوده شه سبا راپاسه سبا بیا الله شته صحیح ده مهرباني داسې ټیک ده صحیح ده بالکل دې کې به سوجي پخه کې او جی ما دویم دې کې به ونه شي دا خو ستا مزدوري ده که نه د سوجۍ لپاره دا 2000 روپۍ ستا سپیشل د سوجۍ لپاره السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر بشي په خیر خیر دي حالات ښه دي تابعدار ما پیژنې ها لږ لږ خو مې خلک راځي څوک یم خو نظر مې کم شوی دی شناخت شم کولی بچي نظر دې کم شوی دی او نه مې کم شوی دی نو نظر هم دې کم دی د جمعې ورځ هم دا نو بیا ولې مزدوري کوې کاکا کور کې ښه بېغمه مفروض ده که نه یا بچی چې مزدوري نه کړو موږ خو دا خبر سارې ګټو ماښام یې سټو زامن خلک الله پاک نه زامن نشته بچی ما له خدای نه دي راکړي نو زه به څه ووایم زامن نشته ما له شپږ جینکۍ خدای پاک راکړي پرله پسې مور یې وفات شوې ده 4 واده یې 2 سره کور کې دي چې مزدوري نه کوم نو څه به کوم بچی په سوال خو هم نه کېږي او نه سوال کولی شي یو ورځ هم چوټي نه کوې جی ته یو ورځ نه چوټي ځکه نو کوم بچی مزدوري کوو نو بس په دغه وجه باندې راځو نو نو ګټو 500 روپۍ یا ماښام ولګي ٹھیک ہے ته دا ورځې څو ګټې 400 مو ګټم 500 مو ګټم 600 مو ګټم ګپ لګیا کاکا ما ته لږه ځای کې هغه سوي دا بابا چې نه چې 500 روپۍ ورځ ګټي زه به تا ته بچې دروغ وایم ما نه خو څوکلي نه زه لږې روژې راوړم سې روژې راوړم تا ته به څه دروغ وایم دا ګاکو جوړې روژې اغشتې جی ګاکو جوړې روژې اغشتې زه مې یو کار وکړه ښه نن ورځ نه نن جی دا نننۍ ورځ نه او یا دا کور ته یې راکړه ښه چوټي وکړه ښه څومره روژې دې راوړې دي سیر مې راوړي یاره تا ته به څه دروغ ووایم ستا چې کومې 2 لوریانې دي او یا
زما هم خویندې دي او ته وایې زما زوی نشته که نه او جا. زه ستا بچی یم که الله دې بد لره بچي دا روجې به یوسې ښه څه به زما په هغه خویندو خورې بالکل څه به چمګاون کې خیراتي ورکې ښه کله ناکله صدقه هم کوه او ټیک ده که نه او بچي او د دغې وریجو دا 15 روپۍ چې ما رزق الله راکړي خو دا چې څلور سوه روپو بچي که توس منې که زما هغه لوریان ټول ورځ چیست کي د څلور سوه زه روزه هغې ته پی وړم که ګوړه ني یا چای ني راته وایي دا راوړه دا راوړه نو بس دومره خدای پاک راکړي چې د هغې وخت په خدای پاک ښه په خوشحالۍ تېر شي چیس کی که نه او جا نن به ورسره چې او سرې سرې به زما خویندو ته وایي سوجي هم پخوئ بالکل دا 15 روپۍ زما د هغه خویندو بس د دا چې او به د سوجۍ الله دې آباد لره بچي الله دې دا په سخت ځای کې په کار کو دی وزري د خدای یو په کروڑ ده اوس لاړ شه کور ته بس سمجي دغه چاولې خیراتي ورکړه تا راته ووایي د الله په رضا به یې ورکړم او به خدای پاک دې ثوابونه د زما د دې رول قبول کړي او دله یو په کروڑ ورکړي دې وزري یو او دا پیسې نه دي دا او جو دا- دا خو ستا د مزدورۍ شوې پنځه زما شو پنځه زما د هغه خویندو دي متا ورور را کړی چې کوي زما خو تاسو ورور نشته زم ورور یم په دې ځای لکه جامې او کپه پیزار له نو بیا خو دوه خویندې مې دي که او نه جو بیا خو داسې کار کو د دوانو ایسته کوو 15 زره یوې خور شي 15 زره الله دې ګولې ګلزار لره بچي څه شو؟ الله دې تل باد